چې فوج ته به وځې معاصلې نه ځکه چې ته ما امن خرابې ګیم کوي طالب ته به ووایي چې ته ما امن خرابې ګیم کې دلته زه په لکي مروت خاورې باندې ګیم نه منم تا طالب مړی که تا فوج مړی دا د قاتلان دي چې د مړ دی کی خو اوریجنل قاتلان دغه دي دا مشران دو پسې شاته ته دوره بې غیرته سلایې دوره بې غیرته سلایې دوره بې غیرته سلایې چې ته بیا دغه پسې زنده‌باد مرده‌باد نارې کوې جنډې شوروې علمان چې پسې شوروې یا څپلۍ یا بوټان ورته پالشتوي یو پیغام ورکوو پښتنو ته چې پښتنو موږ تاسو امن ورځ پر ورځ سره خرابېږي یوه ورځ له بلې نه خراب راځي یوه ورځ بلې ورځې نه بدتره راځي او دا لیبا دا کیل دا ګیم صرف د موږ پښتنو په خاورې باندې د بل چېرته نشته خو موږ دغه ته رسېدلي یو که نه چې هر سړی هغه ماتل والا خبره ده که نه چې شپه تېرېږي او اجره نوره خلک په دې ماتل ښه پوهې ده که ستر عمر ده که نوجوان ده که وړوکی ده وایي چې بس ورځ دا شپه ده تېرېږي پرېږده ما په سر لیبه نه ده که نه ما له سر خطا ده بس سیدې دا لیبه دا ګیم دا کیل دې لګیا یې شوري دي غږ مه کوه غږ مه کوه خو ټولو نه غټ جرم دغه ده چې ته غږ نه کوې چې تاریخ وګورې چې څومره قومونه تباسلي دي بنیاد غلطي ده بنیاد دا ده چې څه مال به دغسې حالات وو نو هر سړي به ویله چې بس ورځه شپه تېرېږي غږ مه کوه خاموش به و خلک غږ بیا نه کوو نو موږ په دې باندې سوچ کوو چې تر څوره پورې به دا سوچ فکر موږ ګرځوو څوره پورې به موږ دا وخت په دغه طریقې باندې تېروو که چېرته دغسې خو بیا خو به موږ باندې حالات دوره خراب شي که نه چې د خپل شاته نسل وال خلک چې دي د موږ بچیان د موږ زمن المسیح دا به بیا موږ ته بددعا کوي چې دا موږ پلارو دا موږ مشرانو موږ پاره هېڅ شی نه دي کړي که نور یې څه شی نه دپاره کولی لا نور یې څه شی نه دي دپاره کړي خو د یو امن پاره خو بیا څه کردار ادا کړی و نو موږ خو نن دا حال ده چې کومې دا لونګیو وال دي او د غوټو غوټو پټکو وال چې د دعوې کوي چې موږ یې دغه علاقې ای دغه وطن ای پلان کی خیل موسی خیل او میداد خیل او غزنی خیل او پلان کی خیل دا دغه موږ مشران یو دغه موږ خانانان یو دغه موږ ملکان یو دا خلک خو خاموش دي په امن باندې یو ټکی نه کوي اسلام آباد چې بنګلو چې ناست دي خپل کاروبارونه کوي خپل کارخانې چلوي او خپل عیش و عشرت کوي او په امن باندې یو ټکی نه کوي چېرې د ما په خاورې باندې ضلع لکي مروت چې یا په شمالي وزیرستان چې یا په جنوبي وزیرستان چې یا په باجوړ چې دا څه لیبه لګیا ده ولې لګیا ده څوک غږ نه کوي دغه غږ وال نشته نو دا مجرمان دي د قوم مجرمان دي دې ته قومي مجرمان وایي بالکل مجرمان اوس په موږ
دغو مشرانو ته ناست یو چې دا غږ نه کوي، خاموش دي، نو لہذا موږ به خاموش یو، موږ به غږ نه کوو. نه، داسې نه کېږي. هغه خپله ذمهواري ده، هغه ذمهواري نه پوره کوي، خپل فرض نه پوره کوي، خپل کردار نه ادا کوي، خدای رسول نه شرمیږي، قوم نه شرمیږي، غیرت او حیا نه کوي، اخرت ته ګټه نه کوي. اوس په موږ دغسې کېږو ورسره دغه غریبان. نه، غریبانو ته پکار ده چې دو به خپله چیږي، دو به خپله د امن چغه لګوي، د امن ناره به لګوي، امن پاره به اواز پورته کوي، امن پاره به میدان ته وځي، امن پاره به قرباني ورکوي. داسې امن نشي راتلی چې تا مشران به غلي خاموش پي، موږ به هغه تماشه کوو. ما نه پرون چا پوښتنه وکړه چې تا سره داسې څه نسخه شته چې هغه په ذریعې باندې امن راشي، داسې څه فارموله تا سره شته، داسې سالوشن حل تا سره شته چې امن راشي؟ نه، بالکل دومره سوکه طریقه ده. مشران دي چیک سي چې څوره مشران دي، دا لونګیو وال، د پټکو وال، یو جی لونګیو هغه وال وزیر بیټني دي درخولي ګېډور ورسره شوه، دا مروت دي، دا لونګیو وال اکثره وزیر بیټني. ګوره ما دا ټکي دي چې غټو غټو لونګیو وال، غټو غټو پټکو وال، غټو غټو ګېډو وال، غټو غټو ګاډو وال، غټو غټو بنګلو وال، دا ورسره شوه. دا ډېر چیک سي. دا ما یوه نسخه فارموله تیاره کړې ده، ولی الله چې کوم غټ مشر دا د 1 کروڑ روپۍ جمع کوي هر یو مشر، چې کوم یې پسې بل مشر دا د 50 لاک جمع کوي، چې کوم یې پسې بل دا د 20 لاک جمع کوي، چې یې پسې بل لاندې 10 لاک، اخیری ته 1 لاک. او کوم چې د موږ تاسو غریبان دي دا د 1,000 روپۍ جمع کوي. دا د جمع کی ایغه بعد دی چې کوم دا غټ غټ مشران دي دغه مخچ قرآنونه قسمونه کړي دي، هغه مات کړي دي په عیدګاه جمعات. نو یګه قرآنو قسمو باندې کوم بیا اعتبار نه کوي، دا د 3 طلاقونه په واچي. چې کوم د غریب عوام دي په دې د قرآنونه قسمونه وکړي چې موږ تاسو به امن پاره یو موټایو او دوره پورې به موږ امن غواړو چې څوره پورې امن نه یې راغلی. دغه بعد به بیا فوج ته ووایي، طالب ته به ووایي، فوج ته به ووایي چې دغه بعد د زه امن خرابولو چې یو قدم نه برداشت کوم. طالب ته به ووایي چې دغه بعد د زه یو قدم نه برداشت کوم چې ما امن خرابه. فوج ته به ووایي چې کته امن خرابه نو به ته ما ضلع نه ووځې. طالب ته به ووایي چې ته ما امن خرابوي به ما ضلع نه ووځې. اوس ته انتظار ورته وکړي که امن نه خراباو خو فوج د ضلع چې ووسي طالب دی ووسي، خدای مځکه د ووسي دی خپل علاقه مو د سره ټول سره تربرونه عزیزان یو، خو بس یاره خو که امن خراباو بیا به صفا ورته ووایي چې 10 ورځو چې به فوج ته له ضلع وځې
طالب ته به ووایي چې ته به لاس وروځه چې له زیلې وځې. اوس ووتل خو بس خبره ختمه شوه. نه ووتل نو دا کوم چې د یو کروړه د 50 لاکه 20 لاکه 10 لاکه خیري تاوامو باندې زر روپۍ دا به پرتې وي. په دې به هر قسم مسله وکړي. اصله چې څوره اصله پکار ده تر ډرون پورې بیا به لس ورځې ټیم ورکړي چې فوج ته به وځې معزلې نه ځکه چې ته ما امن خرابې ګیم کوي. طالب ته به ووایي چې ته ما امن خرابې ګیم کې دلته زه په لکي مروت خاورې باندې ګیم نه منم. لس ورځې مو درکړې ووځو که لس ورځو بعد نه ووتلو بیا موږ در سره اعلان جنګ ده. نو دای به لس ورځو نه مخکې به فوج وځي طالب به وځي. نشي تم کېدای. دا پیسو ټکای ډیر مه کوه دو به بیا وایي چې دا پیسې ځان ته دو خو دغه کور پر خلک پوهي هغه سره به پرتې وي. موږ سره به نه وي. هغه به خپل خلک چې دو څوک خوښي هغه سره به دا ټولې پیسې پرتې وي. موږ سړو سره تحریک سره به نه وي. روغه ده بس صحیح ده چې بیا دا نه وایي دغه هغه پر به خپل کسان 10 کسان به یې سره به پرتې وي. نو که نیامه ده نه ووتل بیا به اعلان جنګ وکړي یا به شهیدان سو یا به امن راشي.